السلام علیکم قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره په یو نوې موضوع باندې خبرې کوو. هغه موضوع دا ده چې د واده نه وړاندې ښځه په کومو خبرو کې ډېر زیات سوچونه کوي. یعنې که د یو ښځې یو ناپېژنګلو سړي سره واده کیږي، یعنې هغه د مینې واده نه وي، ارینج واده وي او هغه د دوو کورنیو په خوښه باندې وي، نو ښځه دغه دوران کې ډېر مختلف قسم سوچونه کوي چې د دغه سوچونو اظهار هغه چاته نشي کولی، خو د هغې په زړه کې ډېره زیاته ویره وي. په دغه کې یو څو خبرې تاسو سره شریکوم چې دا ښځه ډېر داسې سوچونه کوي. لومړی خبره دا ده چې په دې باره کې هم ډېر سوچ کوي چې د واده په شپه باندې بس څه کیږي. هغه دا سوچ کوي که د واده په لومړۍ شپه باندې هغه خپل خاوند ته ووایي چې زه اوس کمفرټ نه محسوسوم، یعنې زه طبیعت مې ناسازه دی او ښه نه یم، سبا یا بلې شپې ته به کوروالی وکړو. نو په دغه دوران کې خو به د دې خاوند په دې باندې کوم شک نه کوي چې یاره دا یا بل چا سره مینه لري یا بله کومه خبره ده. دویم قسم هغه خبره چې ډېره ضروري ده، د مینې رشته په واده کې بدلول چې دا ډېر اسان دي. که یو هلک او جینۍ خپل منځ کې حقیقي مینه کوي، یا هغه خپلوان وي یا یو بل وي لیدلي وي، نو دغه دوران کې که دوی دواړه دغه مینه واده کې تبدیلوي، نو دا کوم مشکله خبره ځکه نه وي چې دوی ته د هر څه نه د یو بل د اخلاقو مخکې نه معلومات وي. خو چې کله دغه واده په ارینج میریج کې بدلیږي، یعنې یو هلک او جینۍ ارینج میریج کوي، د دوو کورنیو خوښه شامله وي، په هغې کې خو هلک او جینۍ یو بل سره لیدلي نه وي، په دغه دوران کې د جینۍ په ذهن کې یو عجیبه غوندې ویره محسوسیږي او یو ویره وي پکې. همدغه وجه ده چې د واده فیصله کول د هغې دپاره د ژوند تر ټولو سخته او مشکله فیصله وي. په دغه دوران کې ډېرې جینکۍ دا فکر کوي چې موږ به یو داسې کور ته ځو چې هلته ناپېژنګلو سړي سره، ناپېژنګلو خلکو سره به ټوله زندګي تېروو. نو دا سوچونه هم ځکه مخې ته راځي چې زموږ ستاسو په ټولنه کې هغه ښځې چې هغوی را واده شوي وي، هغوی سره د خواښې او د کورنۍ د لاسه ظلم کېږي، زیاتې کېږي او داسې ډېر مخې ته راغلي هم دي. که چېرته دغسې کارونه خواښې خپلې نګوریانو سره ونه کړي او نګور هم خپلې خواښې ته د خپلې مور په نظر وګوري، نو بیا به داسې حالات مخې ته نه راځي او هر انسان یا هره ښځه هر هلک به په مینه باندې خپله زندګي تېروي. نو دا وې یو څو خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړې. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه.